پیسه عموما خراب شده. یعنی این پیسه نویست که ما با مردم و با مشتری توزیع میکنیم. دا د افغانۍ په ورځني بازار کې د ستونزو یوه بیلګه ده چې لامل یې زاړه او ناچل بانکنوټونه دي. لا دیگه فعلا مجبوریت است. که څه هم خلک له کلونو راهیسې له دغه ستونزې سره مخ دي، خو د زړو بانکنوټونو شمېر په دې وروستیو کې خورا زیات شوی دی. موضوع همین بانکنوت‌های کنه که امروز در بازار افغانستان د افغانستان په بازارونو کې زړو بانکنوټونو د خلکو راکړه ورکړه له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې ده. دا د دې سبب شوی چې د خلکو او سوداګرو ترمنځ فاصله زیاته سي. خو زاړه بانکنوټونه د پخواني جمهوري نظام په وروستیو کې باید ټول سوي وای او بدیل یې ویشل سوی وای، خو ونه سول. اوس هماغه بانکنوټونه د امارات په راتګ سره د خلکو په راکړه ورکړه کې کارول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک په خبره د نویو بانکنوټونو د چاپ هوکړې له پولنډي او فرانسوي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي او نږدې وخت کې به افغانستان ته راورسیږي. خو سوداګر د بانکنوټونو زړښت اوږدمهاله ستونزه بولي او بدیل یې د بانکي سیستمونو چارو پیاوړتیا او بل خصوص د بانکي کارتونو د کار زیاتول بولي. کونه شدن پول در افغانستان استفاده د بانکنوټونو زړښت لامل د نقدو پیسو ډیر کارول دي. بهرني ملکونو په شان له بانکي کارت څخه استفاده نه کیږي. ټول خلک موټر منځونکي، تیل پلورونکي، میوه خرڅونکي چې لاسونه یې هم لامده وي، ټول همدا پیسې کاروي. ټوله کې د افغانستان ټوله راکړه ورکړه په نقدو پیسو ده. افغانستان با این پولای نقد است. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ویاند ازادي راډیو سره په تماس کې ویل چې د دغو پیسو مقدار او دا چې کله به دغه بانکنوټونه افغانستان ته رانتقال شي جزئیات نشي ورکولی. دکانداران وایي چې بازار ته د نویو بانکنوټونو له ویش سره باید زړې پیسې ټولې او چارې په منظمه توګه مدیریت شي. اما در کل ما شاهد په تیرو حکومتونو کې څو ځلې موږ شاهد وو چې پیسې به صرافیانو کې قید شولې او وروسته به د زړو پیسو په مقابل کې په لوړ قیمت بازار کې تبادله کېدلې. هغه پیسې هیڅ بازار ته وړاندې نه شوې. هیله ده چې مرکزي بانک وکولی شي پیسې ټولې کړي، لومړی د زړې پیسې ټولې او بیا نوي بانکنوټونه دې بازار ته وړاندې کړي. له تیر کال اګست میاشتې را په دې خوا د طالبانو بیا راتګ سره د افغانستان بانکي سیستم د امریکا له تحریمونو سره مخ شوی چې د افغانستان اړوند بهرني معاملې له ستونزو سره مخ کړي دي. په همدې تړاو تېره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واشنګټن او همکار هیوادونه یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانکنوټونو چاپ ته زمینه برابره شي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانکنوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي. له دې سره به د افغانستان د نغدو پیسو د بحران یوه برخه حل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا کار د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.